ملایانو یو لس ملایان دا ذلیل سی اوس ورسي دا ذلیل دا ډم دا د قرآن او د دین او د پیغمبر دښمن داسې بیا د 1 2 3 والته کینی بیا به لکه شیطان داسې ذلیل لکه شیطان چې د عرفات په ورځ ذلیل یو په مخ دوړي خاورې دوړوي همدغسې به بیا هغه د 1 2 3 والته ذلیله شرمېدلی ناست وي. بالکل دا ګناه علماو کړي. بیا څه وایي علما باید حوصله را سره وکړي، باید ادعو الى سبیل ربک بالحکمة والموعظة الحسنه. حکمت خو همدغه ته وایي چې ډم وپېژني، عزت خرڅونکی وپېژني، دوس ډله وپېژني، دې ته حکمت وایي. الله اکبر. بشک عالم به ټول عمر له ما سره حوصله کوي، د ما سپکو سپورو احسان بارولو ته به ملا بیا راته نیولې لکه هغه د پېښور خرګاډی، که ما احسان ورباندې بارول دی بیا را سره باروي، که ما سپکې سپورې دی به حوصله را سره کوي ځکه دی عالم ده. نو ته د سړي زوی یې، ته څه بلا یې، ته به ټول عمر له ځانه د سړي زوی نه جوړوې. خو نه ده، خو مسیري په لاس باندې نه راځي، مسیري په لاس نه راځي. د ما د په خدای قسم ما به تاسو ته ویلي چې له سره مسلمانان سي، د څه شي نه مسلمانان سي، له سره مسلمانان سي. کمی کلمه له سره در باندې نه وای ویلي زو هغه خپل خدای. شک ګوره اصل فارسی محترم که تاسو خیال کړی وي د موږ علما د دنیوي، ما بل ورځ یو چا سره مې په شخصي کې بحث کول، یو انجینر ده، ډېر جانانه سړی ده. نو یو چا انتقاد ورباندې وکړل، نو په مجلس کې ناست زم دا خبرې مې ورسره کولې چونکې د امام لیک کار ورسره و په خاطر باندې. نو سوکاله غذای نه جګ سو، وای دا تاسې او د مخبل کار په خدای قسم یو شلو کسانو خو به ترګیره نیولی، ترګیره چې انجینر صاحب مه کوه، د خدای خاطر وکړه، انجینر صاحب مه کوه، د خدای خاطر وکړه، انجینر صاحب مه کوه، د خدای خاطر وکړه. خو موږ دغه خپل علما دومره ذلیله کړي دي، بیا د بیډې ډېره ما پیسې مړ سي، بیا هغه د لاندې سوړم په ملا باندې پرېمینځي، وایي نه ته به غسل ورکوې. پوه نه سو راسه به دې خبره فارسی محترم پوه شو. تر هغه ځایه پورې دی ورسره د ده په خدمت کې وي، خدمت کې. دا علما که مو معاف نه کړي، دا علما په خدای مې دې قسم په دنیا و آخرت کې به شرمېدلي او ذلیل او تباه او رسوا به یاسته. دا یاد وساتئ. هغه قوم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. الله وی ما دغه علماء ته دی فضیلت درجه مختلفه دی خلقو ته ورکړي دي، یعنی درجات می دي سرلوړي او دی بهتري او دی عزت می ورکړي دي. لیکن د مو خلق دا ټول په هر وخت کې په هر ځای کې اول سری د کوشش کوي دی به عالم ذلیل کوي. بالکل دا غاسب د بخاری سے وخور قطر سے مهرباني قطر کینګ مایک د خلاص کړ. دا عمر جندا دومره شوروا والا نه چې مایک خلاص کی. نو د کمین کې ډوزي وستې چې د کامرې نه بهر راوځه پاړه چنار ته راسه. هغه د درې ځلې دار اولاد تم په منډه بریالي سواس. هغه سه مایک د خلاص کړ. ما ته لایف ولاړ ده. غالبا دی باندې ملکه سی لایف ولاړ ده. لایف نه د سم قاری سي ریپورت د ذکر د کسانو نه پورته کیږي لایف جام کړی د دوستان تاسو خلاص وکړي تر اوسه دا شیرینګ هم نه د پولیسو لاندې کمنټونو ته تاسو وګورئ دا کمنټونه راځي خو لایف ولاړ ده اوس تاسو په موبایل کې ولاړ ده موږ ته فلال د دنه کسانو ته معلومیږي بیرون کسان درځکه چې یو دم 300 ته سی بیا برته 2.5 درښته لایف چې د سی ګیر غونډه کیږي کتر والا مهرباني کداري مونږ کنه اوس مایک خلاص ک او کله تاسو والا نه بیا مایک مخلص و هم د شغلار کینه تاسو اپشن ورولېږي هر څه اپشن ورلېکلې تا خلاړ وته لري کبابي جن لري ورکی کسي د خپل ملګرو ته د مولانا احمدي سي خراغلي د مولانا احمدي سي ستړي مسي دا نور ټول دوستان ستړي مسي زبا دلته یو شی دا انس خان څوک دی دا انس خان نه بلګ دی انس خان مایک خلاص ک احمدي سي په ډیر بخني سر دا یو کس دی نامعلومه دی چې دا څوک دی انس خان مهرباني مایک خلاص کړه احمدي سي مهرباني السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام.
احمدي صاحب په دې مینوالو باندې دی غږ وکړه، په دې مینوالو باندې مینوال غواړي نه ماته نه غواړم داسې ته مینوال د تا د په خدای قسمي مینوال دې ته وایي چې یوه خبره تیزه ورته وکړه بیا دی تل دلته انتقاد درته راسي. زه نه د دوی منافقت و رسالت درته به ګوته کړم. ګورې ای په خدای مې د قسم مې داسې مو پیژنم لکه خرما په وینه کې چینجی، داسې مو پیژنم. څنګه عمر لکه د خرما په وینه کې چینجی، د خرما په ونه کې چې چینجی وي په خدای قسم داسې مو پیژنم. مینوال دیم مینوال څه شي بیا چې یو خبره دته د ده په طبیعت خلاف وکړه بیا څه درته وایي بیا نو دا ته لایف ولې راغلی دا د زه مینوال یم مخ دې تور شه ډوزمارانو. قاري صاحب زه د ورور څلور ساعت درته ناست یم، ته خو زموږ دپاره لایف راځي دا لایف چې دپاره چلای چې موږ بدې بدې خبرې کوي وایي. قاري صاحب دغه ته پچیر ملا صاحب نوم خو دې اورېدلی و هغې ته یو کس راغلی وایي دا زما زوی چې دی د تربور زوی راڅملوي یو تعویض راته وکړه. سلام علیکم. آغا صاحب مهرباني، احمدي صاحب په بخښنې سره د آغا صاحب ته به وخت ورکړو. آغا صاحب مهرباني. سلام علیکم محترمه، جوړې بخیر صحت ښه دی ټول ته مهرباني وکړئ. وعلیکم السلام. محترمه ما ستاسو د لایف تقریبا د ډېر وخت نه زه تعقیبوم پوه شوې، خو زما ته لږ زره د بوی چې دی لکه د سوریې داسې راځي چې تعلقات د داعشینو سره ستاسو تعلقات به یي که نه وي د داعشیان سره تا بوی مونږ ته دا بوی داسې راځي لکه یهودی داسې بوی دی راځي یا لکه د یهودیانو داسې بوی دی راځي. نه داعشیان غالبا اوس داسې بوی راغله لکه د هندوانو داسې بوی دی راغی. خو زه پوه شوم که نه بس زه ورسېدم زه بس کور رمضان بیا زه هلته د رمضان ته دې لاړ شه زمونږ پېژندل زه د رمضان ته دې لاړ شه زه امتیاز لیگ وچی خاصی لیگ د طبیعت برابر سی کوم غویی دغه چې هغه دوی امتیاز چیخي نه د خوږم چې قاري صاحب دا خره بلا کوي څه چې بخت راشي باغه خدي ورته دوی پیچې باندې برګ نه نیسي. ها دوی مش خبرې زده کړې سبحان الله. تاسې خدای بي خو بنیاد وباسه په ټیک ټاک کې به اوس موږ تاسې ته وایو چې لا حول ولا قوة الا بالله. تاسو خپله خبره پوره کړئ مهرباني په بخښنې سره. مولانا احمدي صاحب ته وخت ورکړئ. مولانا احمدي صاحب ته وخت ورکړئ. مهرباني هغه نو چې راکس ورته راغلی او دغه ته ویلي پچیر ملا صاحب ته دا زوی مې د تربور زوی راڅملی دي ته یو ښه تعویض وکړه. هغې ویل ښه صحیح ده. هغې چې ورته تعویض شروع کړی قلم یې راخیستی سر یې په خط لیکلو باندې ټیټ شوی دی. دا خو دغه دي د عوام خو دغه دي نو امرین دي حاکمان دي. یو وارې پې غږ کړی وای چې ملا صاحب داسې ښه قوي تعویض ورته ولیکه ګوره چې راڅې نه مړی که نه هغې ځان غلی کړی وای ښه لیکه مې ورته بیا پسې دا درې مارچه پسې غږ کړی وای چې ښه قوي تعویض ورته ولیکه ملا صاحب ګوره راڅې نه مړی که نه هغې ورته داسې ټول دې تعویض ته هم نه ور په شا کېږي لږ لږ زور دی دا هم ورسره کوي. څونه خوندوره یعنی اوس هر څه دي موږ ته بس حوصله به موږ کوو د تا تیره خبره به موږ وړو اخلاق به موږ در سره کوو انسانیت به موږ در سره کوو دین به موږ درته بیانوو قرآن به موږ درته بیانوو لیلاندې دغه به دې مسې پښې راوغځوي موږ در صفا کوو کفن به م زه در پسې نیسمه ته به کله دې سړي زوی کېږې نو احمدي صاحب ډېر خوندور مثال یعنې ته خو هم لږ د سړي زوی سه همداسې ده بلکل قاري صاحب یعنې دوی فقط علما چې دي د همدغه خدماتو لپاره غواړي یعنې د دې لپاره نه غواړي چې د علماو هغه واقعا چې څه خیر العلماء ورثة الانبیاء دي هغه چې دوی په 1.5% هم دغه هغه بوی ته نه د خلکو نه راځي د عوامو نه په دوی باندې ملا تړل پکار دي. زما مخکې دغه دا مشوره دا و چې یو خو دغه موږ تاسو یوټیوب هم لرو فیسبوک او دا نور دغه هم لرو که چېرته به درسونه شروع کوئ کوشش دا وکړه چې دغه نور لایفونه هغه ډېر فعال وساتئ نسبت د دغه ته ټیک ټاک ته نو په دې ټیک ټاکیانو باندې دومره ملا تړل نه دي پکار ځکه دا خلک ډېر امتحان شو په ټولو امتحانونو کې ناکام راغله دا خلک نو بهتره دا دی چې په دې نورو خلکو باندې دغه وکړو تمرکز وکړو چې کوم خلک واقعا دا دې ملاقبه د خبره کړي دا دې ملاقبه د خبره کړي مولانا احمدي صاحب دا خبره دی ملاقبه د کړي په یوټیوب کې سی وګوري یو څه سړی تو په خلکو کې څه انسانيت څه خپل به خلک کم ځکه د مو خلک ډیر یوټیوب نه ګوري دا مسلمانان او د المؤمن د حفاظ فیسبوک باندې مش خلاصه ده الحمدلله
نو کله فیسبوک لایف هم چالان شي او وخت کې د یوټیوب هم چالان شي او ټیک ټاک دسی چې بيخي ازمنی اخ کې چالان کې چالانو کګولو ګول خپل کار دی که درس غختل لایف ته خپل وساتي مخ کې دی ویسي او کني غختل بند شي په باندې خپل کار وکړي یاره دا خبره خو ته د موږ بیرته غو د اجتماعي دغه فعال کړو ان شاء الله د اجتماعي ځکه غو څه تکلیف غواړي یو څه تکلیف غواړي یو څه تکلیف غواړي په دې خاطر باندې هغه به ان شاء الله برابر کو کړي رضا هغه به یو څه برابر کو ان شاء الله د قاری سره د یو مینوال دي صدر ته وای څه وای حنفي مذهب استاد وجه پرې خو دو به مذهب یم الحمدلله هغه دین په خیر دی کلیسا مزدور قاری صاحب دا چاته به مذهب ویل دا خو کنځا و زمون په وخت کې وسنګ خلک خوشحالي پکې نو خبره د سیده الحمدلله سی اوس دومره کرامت لرو دی خدای جل وعلا په فضل او کرم سره دی امام ابو حنیفه رحمه الله دومره لوی کرامت ده چې هغه 1400 کاله مخکې وسمه غدي دین دښمنان در پیژنې کرامت مو نه لیدل او اکبر بشک امام ابو حنیفه رحمه الله رب العالمین جل وعلا دومره لوی کرامت ورکړي د سیدی هغه دښمنان وسم در پیژنې د امام ابو حنیفه سی په مذهب کې منافق گزاره نسی کولای څوک منافق گزاره نسی کولای وینه سوال زبدي خبره باندې هو سو قاری سے محترم د امام سے په مذهب باندې منافق گزاره نه کیږي رسول دا په ډیرو جیانو کې بیا نور گزارو پسیم ګرځيږي نه گزاري خو تاسو نه دي معلومي ښه موږ له خیال ور باندې کوو خیر دا الحمدلله و به مزه ها دا زه پیژنم دا مخلوق ان شاء الله یو څو وخت بعد به خدای کویل کدی رب جل وعلا رضا د هندوانو په دروازه کې ولاړ دي د رمسال ته ورځي د رمسال ته ورځي ځکه دا دی الله وعده د یمیز الله الخبيث من الطيب دا دی الله جل وعلا پاک او ستر وعده د سي خبيث بل پاک جدا کوي خبيث به څه شي کوي لا پاک او بي جدا کوي بشک لپاکو بي الله جل وعلا جدا کوي دا لاندې کس څوک د مهرباني وکړي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه خو یو افساد زندگی مهرباني زه ولا سره وختم د ټیم نه تر نو سم ډېر دوه کال کېږي ته کینم او مساورم قدرمن سي الله مو قدرمن مننه الله دې موږ باندې بس تاسو ته دار قدرمن سي الله مو قدرمن سر لوري الله مو مرسي والله حافظ الله فهم دا اصلا کې دا اوله سر نه دا اوله سر چې موږ لایف شروع کیږي یا دا لایف راځي نو دا غدینن دا نن سیمو کوم تړلې دي په زنجیرانو کې دا بیا سبا اخلاص وینا نو طبعا هغه د ملګرو د خلی خوند سره خرابینه نو بیا زم الحمدلله په دې آیات باندې ډیر تیز عمل کومه الله جل وعلا قرآن عظیم شان کې فرمایي وای اعوذ بالله من الشیطان الرجیم قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث قل ارتواي ايدي ما پیغمبره لا يستوي الخبيث والطيب خبيث او پاک دا ندي سره برابر بشک ولو أعجبك كثرة الخبيث او ايدي ما پیغمبره اگر کوي تا په تعجب کې اچوي ډیرواله دي خبيث مخلوق ګوري په دې آیات کې یو اشاره دي تم د سیدا خبيث مخلوق په هر زمانه کې زیات وي دا خبيث مخلوق نه دا په هر زمانه کې زیات وي او ليميز الله الخبيث من الطيب الله وای زبد دي خبيث او دي پاک په منځ کې جلاواله راولم بیلتون براولم جدا کوم به مسره خبيث بل پاک جدا کوم او پاک بل خبيث جدا کوم نو دا قرآني وعده ده نو د موږ په دې اول یو ساعت کې په دې ریپورتونو په دې وخت کې الله جل وعلا د خبيث د مردار نفس د چټل د نفاق نفس لري د پاک مؤمنانو جدا کوي
اوس به ان شاء الله چې کله وخت یو څه وخت تیریږي بیا به که خدای کوي الله پاک مؤمنان مسلمانان به د دین د دعوت خواته رابیلیږي دا یو نجس دا به وځي څوکه به وځي مینوال تاسو پوسې چې مینوال درته ویل دا د سړي زوی نه وي بالکل قاری صاحب والله بالله ثم تالله هر ځای کې پسې وګورئ مینوال به د اوس وي تاسو به د میډیا کې وګورئ دا هر د اوس ته دا خلک ورځي وایي زه د ډېر لوی مینوال یم خو د اوس خو د اوس مینوال وي نه بالکل موږ مینوال نه غواړو دا مو بار درته ویلي موږ غیرتمند مؤمنان په دین مین مؤمنان غواړو چې لمانه مخکې دی الله جل وعلا په دین دی الله جل وعلا په شریعت او وایي چې دا د ما مسؤلیت ده مینوال موږ څه کوو الحمدلله پلارم لرو سمینه را سره وکړي ورونم لرو سمینه او محبت او کور کې بخپلې بیبیانې لرو سي محبت را سره وکړي بل چا مینه او محبت ته ضرورت نه لرو و قربان موسی دی بل چا مینوال یو خو محبت د مینوالتوب دا د اوسانو لفظ ده او دا د خپل ټولو ملګرو ته چې دا له خولې نه لرې کوي علم ته به نه وایي چې مینوال دی یم علم ته به نه وایي د دین دعوتګرو د موږ علما لما رانیولې بیرته تر ما دا ټولو ته دا نصیحت کوم علماو ته د موږ تاسو کوم علما د مینوال به ورته نه وایاسته بالکل ځکه مینوال هغه بیا چې درته وایي برو د څه شي پیشنهاد درته په باندې وکړم برو مخالف مینوالو یا قاری صاحب دا مخ چورته دا مخ موبایل ته لګ را نږدې کې دا مینوال جو خطر کا خو دې زیر زده کړ نو مګر بابل جانا ته په دې څه پیږي خدای دې غرق ما کړه په دې څه پیږي احمدي صاحب ته اوس مولانا احمدي صاحب او سمیم صاحب ته مینوالو برو مینوالو دا کوم پنشنمنت قربان دي درته وکړم بیگ ریسپیکټ یو سره نه ویل هغه مې نزد کیږي دا دومره سخت ده په پښتو راته ولیکي په عربي راته ولیکي چې زده مې سي بیگ پریس دا کاری چې نو شونه وایي او دا لري کې دا مینه دا سخته خدا مینوالو د چا عزت میډیا ته درته راولم او چې د شاوخوا د مخې خوا درته دغه کی او ته خنداګانې ورته وکړې او ځان سره داسې موخې سي اخ د چا عزت په دې میډیا کې درته راولو دلته درته لیلام کو دا د اوغه د وسانو دلګانو کار ده ګوري بل وخت کې داسې نو وایاست سي مینوال دی او څه شي دی الله دې رحم وکړي خدای دې رحم وکړي الله دې رحم وکړي درته صفا مې کړل لایف سو درته نورم صفا کوم بس ان شاء الله تخبروني ته دوام ان شاء الله او د سیمې مرچو مال ګورواچي ول د سیمې مرچو مال چنچه پکې وو هي ښه چې دا لیګلی پکې پاتې دا پکې عزم سي دا ختم سي ښه بالکل د زیران والا دی او په طریقه نه پوهیږي قربانه کوم سم دي د الله بندگانو دا درې مینوال باندې پښتنه وکړي مسافر جانان مهرباني تاسو مې اخلاص کړئ خوګیاس ښه لا حول ولا مسافر جانا لا حول ولا قوة إلا بالله مؤمن تاسي ما إخلاص كي مؤمن الو السلام عليكم وعليكم السلام خاص امید لرم چې روغ جوړ اوسئ مهرباني صحت په جامه کې پټ اوسئ مهرباني ما صرف یو خبره کوله قاری صاحب وبخه ډېر بخښنه سره دغه څوک چې ستاسي مخالفان دي یا تاسو سره پاغه کې دي کنه چې دقت کوي خوښن دغه تم په نرمه لهجه کې که وسره وغږیږي یعنی دا به ډېره ښه اوسېږي څوک دي مو مخالفین بیا څوک دي بیا دې څوک را پیدا کړي دي لکه مخکې چې دغه نفر سره وغږېدلی که نه دغه سره دغه خلکو سره لږ نرم غږېږي ډېره په داسې په توند دغه باندې ورسره په لیب کې ورسره چې هغه ونه کوي دا اگر که ستاسې لیب ډېر خوندور دی یعنې نور به هم خوند زیات شي مننه مؤمن صاحب الله مو مال شي قدر مس قاری صاحب مینوال خبرې ته واورېدلې دا بیخي دا بیخي دغه څورته وای د مینوال مشورې او قاریس او مشورې به اوس خو دا ورونو ګناه مو کړی چې د دین مسائل بیان ورته د صحابه و دفاع کوو مننه برو
محمدي صاحب ته وایه مولانا احمدي صاحب ته دا شیخ سمیم صاحب ته وایه مننه برو هغه ته وایه څه هغه لا حول ولا قوه مننه مننه زين مننه مالک ساک صاحب مې خلاص کړ ملګرو ته وایي چې بوک لایف پوزیټیو لایف سره کوم شی وایي د څه ودا ولیکي مندا ډیر سوچ مې پکې کوم ده نه یو ډیر خطرناک لفظ واورېدل څه شي وایي بوک لایف پوزیټیو لایف سره کوم ده ګډ لایف بوک لایف هغه به کدی سی وایي د لایف نورم خراب سي یا شیخ صاحب الله خو دې اجر درکړي لا اله الا الله نه والله نه زوز دې ته حیران پاتې ګوري دوستانو زه یو عجیبه خبره درته وکړم یو عجیبه خبره د دین دپاره محبت داسې وي د قرآن او د شریعت دپاره محبت داسې وي لکه دا څنګه چې موږ په عمل کې درته ثابته کړې ده د ځان توهین د خاندان توهین د بېعزتي ریپورټونه سپکاوی دا مو ټول د خپل پیغمبر د صحابه او د ناموس دپاره مو دا قربان کړي دي د مرګ دمکیانې د اختارونه د مرګ وغیره وغیره ته دلته راسې بیا ما ته وایې زه د مینوال یم بیا زه ورته چې دا مینوال ما راته وایي نو ته څه شته لیف راځې ډایرکټ دا مینه ده ډایرکټ انتقاد لکه ته چې د ده میمنخانې ته ورغلی بیټک کې ورته ناست یا په حجره کې ورته ناست او هغه دې اشغال کړي وي خدای دې پوه کړي الله دې هدایت ټولو ته وکړي الله دې هدایت عمل کې ثابته کړي په عمل کې ثابته کړي چې کله مو په عمل کې ثابته کړله زه والله ګوري تر تاسو زه په دې نرمه لهجه ډېر ښه پوهېږم اوس مې په میلیونونو باندې دا پالورز ولې نه داسې لارې راته راځي د دې پالورزو داسې لارې راته راځي دمو د وسو دله به ټولو زه پالو بیک بې راکوه په میلیونونو بیا به مو همداسې په میلیونونو صفحې په والله که لایف ریپورټ هم را باندې سوی وای د لایف ریپورټ هم په خدای که را باندې سوی وای خو موږ د تاسو له خوشحالي نه مخکې د خپل خالق جل وعلا خوشحالي غواړو دا د دین دعوت په داسې غلام شکل باندې نه درته کو چې بیا یو بل عالم سبا راسي د دین دعوتګر وي هغه بیا درته وایي ما ته خو یو 5 پالو بیکه راکړه اکاونټ مې خراب سوی ده نه سلامونه مشرکینو وایه مهرباني زه یو خبر درته کوم ته په سعودي کې اوسېږې ځه غول خوري څه کوي منډې وه ما منورې نه داسې به کوفتي په دې باندې یوازې د ما بابل پوهېږي بل څوک ورباندې نه پوهېږي یا ورته ظالم زه هم مشرکین راته وایي هم راځي خبر راته کوي د راځي د بنا ګوره ته صدا مشرکین ورته ښکاران بیا سلام اچي نو بیا قل بچی چې مشرکینو ته څوک سلام اچي دې شیخ صاحب پریمانه خوړې دي لار ځینې ورکه د خپل خبر نه پیږي خدای مونږ دا ګندګي خوړې پنشمنت باسته لا حول ولا قوة الا بالله درې نشه ټوله خدای سي نشه به ټوله لوتي اوس به درې جام نورم چکی والو ته نشه یار شیخ صاحب نه دا شیخ سمیم صاحب تاسو د مولانا احمدي صاحب ته پرون ما یو خبره وکړه په دې شخصي کې ډېره یو نادره خبره مې ورته وکړه ما دا شیخ احمدي صاحب ته مې ویل مال د دین په دعوت کې داسې نه ده کله وخت کې دا ډاکټر ته چې ته ورځې نو هغه چې د کله مرض تشخیص کړي بیا د هغه مرض دوا درکوي علاج درکوي پیناډول پرستامول پلوتاب وغیره ګولۍ دوايانې درکوي نه دا فکر مه کوئ بابیل جان دا فکر دی نه کوي چې ما شاته کتابونه ایښي دي نه دې خو ته پیناډول پرستامول هم راته ایښي دي تاري صاحب یو پیشکاري دی یاد نه کړل هغه څه ورته انډیپندنټ ورته کې څه ورته ډیګلوفینا تاسې د دې مکارتوب ته ګورئ سلام علیکم مشرکینو یو خبره درته کوم غول خوري څه کوي منډې خدای دې مال ته مې ټول ریکارډ کړی ته اوس
ترکي ابابیل جان د بل دعوت د پام دی وزل دی مشه دې ورته خراب کړې ملګری لیکلي دی. راځي یو ملګری بابا عبدالرحمن صاحب راځي وی ولحظه خبرې کو دوستانو ګوري د مخبل ابابیل سدي د مؤمنان مسلمانان سدي